یو ملګری دا د ټیک ټاک بار بار کمنټ کوي ما ته وایي چې د خور په باره کې یو ښایسته شانتي داستان یا سټوري دا شیر کړه موږ سره. زه غواړم د خور په باره کې ډېر یو ښکلی معلومات تاسو سره شریک کړم. څرنګه چې تاسو ټول پوهیږئ اول نه چې خور د کور رحمت ده. انګلیش کې وایي چې sister is the blessing of Almighty Allah in every individual person's house or home. یعنی د هر یو کس په کور کې رحمت هغه خور ده. خور د کور ذایقه، د کور خوند، د کور مزه ده. بغیر د خوره کور خوند نه کوي یار. کور کې مطلب یو سوشل فرند دی، ورور دپاره هغه خور ده. خو یو داستان تاسو سره شریکوم د خور په باره کې. و یو ځل یو دوه درې ورونه او یوه خور وه، د دو والد صاحب په حق ورسېده، پلار یې په حق ورسېده، وفات شو. کله چې دا دفن کوو په دې ټایم کې یو کس راپاڅېده، هغه ویلې چې په دې کس زما 30 لک روپۍ قرض وی، په دې زما 13 لکه روپۍ قرض وي. د دو کوم څوک وارثان دي؟ څوک د دې وارثان او د دې قرض ماته راکړه؟ د دې مړي نه به پوښتنه کېږي، تپوس به کېږي. نو ټول غلي شو، چپ شو، هېڅ چا ونه ویلې. هغه ویل د دو څوک شته که نشته ده؟ حتی دې پر چې هغه زامن یې و د دې سړي، ټولو ځان غلی کړه چې یاره بس ځان یې پټ کړه. پوه شوې؟ یو کس ځان شو نه کو. یو چا ویلې چې د ده لور پاتې ده، لور یې شته ده. ویلې ښه راځئ وې ما سره. چې کله جنازه وشوله هر څه ختم شو، د دې لور ته ورغله. نو لور نه یې تپوس وکړه چې دا والد صاحب ستا و؟ هغه ویلې او. ویل په دې زما 13 لکه روپۍ و. آیا ته غواړې چې ستا د والد صاحب روح دې په قبر کې آرامتیا پیدا کړي یا آرامه دې شي، یعنی مطلب سختۍ او مشکلاتو څخه بچ شي؟ هغه ویلې زه خپل والد صاحب نه زما سر زار، هر څه مې زار. نو مطلب ولې ما ورونه لاړو خپل ورون ویلې چې دا زما 13 لکه روپۍ قرضدار و، د دې قرض کاته ختمه کوي. ویلې ښه لاړو خپل ورونو څخه. د خور خپل ورونو ته ویلې چې یاره زمونږ پلار قرضدار ده والکه په هغه په عذاب کې پاتې کېږي. هغه ویلې زه مړه خپل کار به کوي عذاب کې، مونږ ته خو هېڅ څه پرې نه ښوده، دا 13 لکه لا قرض یې مونږ ته پرېښی ده. نو مطلب هغه ورونو یې پیسې لنډې نه کړلې. د خور ویلې ښه لاړه کور ته، خپل سره زر یعنې خپل زیورات او هر څه پیسې هم درلودلې دا ټول یې خرڅ کړه او پیسې نغدې راوړلې. سړي ته ویلې چې بس زه خپل والد صاحب په سخت او مشکله کې نه ګورم، دا د قرض او پیسې وي حتی تر دې پورې چې موږ ته پته نشته چې ستا قرض پې شته او که نشته، بس ته پوه شه خدای دې پوه شواله دا پیسې. هغه ویل یو دقیقه صبر وکړه، یو دقیقه صبر وکړه، دا 13 لکه روپۍ ستا والد صاحب په ما قرض پاتې دي، دی په ما پاتې، خو ما د هغه حقیقي وارث کته، ما د دې حقیقي کس پیژنده چې دا څوک ده چې دی زمنو ته ورکم که لور ته ورکم. یعنې ډېرو خلکو راته ویلې چې دا لوري دا حقیقي لور ده او دا زمن یاست یا بس خلک دي. نو اکثره ورونه دومره وفا نه کوي څومره چې خور وفاداره اوسېږي، ډېره زیاته وفاداره اوسي. داسې نه چې دا درته ما د قصې په طور باندې ویلې، ما خپله ذاتي تجربه ده، هر یو کس پوهېږي. د ډېرو شاګردانو نه ما پوښتنې کړي دي چې خور اول تاسو په خپله سوچ وکړئ که نه، په هر یو کور کې که چیرې پلار کور ته میوه یا خوراک څه شی راوړي او زوی لاسته لاړ شي، یعنې ورور لاسته لاړ شي، نو الوزولي به وي. او که چیرې یو خور لاسته ورشي قسم که لاس هم ورته وروړي که نه، هغه ږدي پر ځای تر څو پورې چې د ټولو ورونو او د ټولو کسانو حق نه ادا کړی خپله یې نه خوري. ذاتي تجربه ده همداسې ده که نه ده؟ باور وکړه چې زما خپله ذاتي تجربه ده. نو کوشش وکړئ تاسو ټول هم د خپلو خورګانو قدر وکړئ، عزت وکړئ. خور د بل کور امانت اوسېږي، ټول عمر انسان سر نه اوسېږي. اکثره کسان دا سوچ کوي که نه چې خور باندې پښتانه تنګېږي، مطلب خور باندې تنګېږي یا په لور باندې تنګېږي، هېڅوک هم پې نه تنګېږي. زه پښتانه چې څومره خپل لور او خور ته مینه ورکوي، ما دا باور ده چې په ټوله نړۍ کې هم څوک نه ورکوي. خو ولې پې خفه کېږي؟ هغه په دې خفه کېږي چې خور د بل کور امانت دی، سړی دردېږي. اول زما که چېرې زما لور پیدا شي که نه، زه پې خفه کېږم، داسې نه خفه کېږم، د الله پاک رحمت ده. د الله پاک که چېرې په کوم کور کې د لور نه اوسېږي نو مطلب د الله رحمت کمی پکې شو، خو په دې وجه خفه کېږم چې هغه ما نه بل کور ته ځي. یعنې مطلب یو ځناور چې په کور کې سړی رالوی کړي او غټ شي او تا نه بل کور ته لاړ شي، قسم سړی زړه سیري سیري کوي، دردی. او چې بیا انسان ستا کور نه بیلیږي ولا چې ډېر سخت درد لري. زه خو پې ډېر سخت خفه کېږم، ډېر سخت دردېږم. ما خپله خور ما کور نه تلې واده شوې، باور وکړه چې تقریبا 9-10 کاله کېږي، اوسه پورې داسې احساس کوم چې ما نه هره ورځ ځي چې زمونږ کور ته راشي، زمونږ کور نه واپس ځي، باور وکړه زمونږ کور کې یو قیامت جوړ اوسېږي، ټول ژاړي. نو د دې مینې باندې بعضې خلک پوهېږي، هر یو کس په دې مینې باندې نه پوهېږي. نو خورګانې د کور رحمت اوسېږي. کوشش وکړئ خپل خورګانو سره مینه وکړئ، مینه ورکړئ او خپل خورګانې هېڅکله مه خفه کوئ. ډېرونه ما کتلي دي خپل خورګانو باندې ګزارونه کوي، خپل خورګانې بې عزته کوي. او بل ډېر یو دردمن قصه هم لرم، خو انشاءالله تعالی په بله ویډیو کې به د خور په باره کې هغه دردمنه قصه تاسو سره شریکوم. الله تعالی دې د هغسې حالت څخه موږ وساتي.